अस्सलाम वालेकुम ګلونه اوریدونکو او لیدونکو امید لرم چې ټول به روغ جوړو په نن ویډیو کې زه تاسو له ښیم چې موږ څرنګه کولی شو چې موږ د خپل انسټاګرام د پوره لایکس واخلو او فالوورز د ټول نه اول به تاسو خپل انسټاګرام له لوډ شو او د انسټاګرام نه به تاسو خپل پوسټ له لوډ شو چې کوم پوسټ باندې تاسو لایکس اخیستل غواړو یا فالوورز اخیستل غواړو زه په دې پوسټ باندې لایکس اخیستل غواړم په دغه پوسټ باندې که تاسو خلکو کو د دغه پوسټ ولا لایکس ان ضروری کمنټس ان ضروری شیر ان ضروری هر څه ضروري تاسو لري د شي تاسو به د پوسټ په د درو ټکو باندې کلیک وکړو او دغه لینک په کاپی کو دغه لینک چې کله تاسو کاپی کو تاسو به واپس راشو او دا یو اپس دی تاسو له بيزه ویډیو په اخیری کې خایم چې تاسو کوم څه نه ډاونلوډ کولای شو تاسو به دا اپس اوپن کو او تاسو په د پلس په نشان باندې کلیک وکړو نو زه دلته کې لایکس اخیستل غواړم تاسو په د زړه په هغه باندې کلیک وکړو کله چې تاسو په دا باندې کلیک وکړو نو تاسو له بدیل تر شي یو آر ال چې تاسو د یو آر ال خپل ویډیو ولا د خپل پوسټ ولا پیسټ کو مو چې کوم یو آر ال غوښنه نه کړای وو کاپی کړای وو زه دلته پیسټ کوم مو دلته پیسټ کړلو او تاسو به د بوست په بٹن باندې کلیک وکړو کله چې تاسو د بوست په بٹن کلیک وکړو تاسو دلته کې څومره لایکس اخیستل غواړو آیا تاسو شل غواړو یا 50 غواړو زه 50 لایکس د پوسټ پورا اخیستل غواړم په څوره دی په یو سل 50 کوینز باندې تاسو د کوینز کم ځای اخیستل شو دا هم زه تاسو له خایم او په ریکوست بٹن باندې به کلیک وکړو کله چې تاسو د ریکوست بٹن باندې کلیک وکړو نو تاسو د دلته کې لایکس شروع شول په ان پروګرس شولو نو تاسو له لایکس لګیا دي ملويږي نو اوس تاسو په ان پروګرس باندې کلیک وکړو نو دا لکیره کده سو اوس پیره زیرو ری نو تاسو به ګورو چې په څوره ټیم کې مونږ لا 50 لایکس ملويدلی شي تاسو دا کوینز کوم ځای اخیستلی شو دا هم د لخایم تاسو کدلې دا د پلس نشون نه دلې کده زړه غوندې وینو تاسو کله چې په دغه باندې کلیک وکړو نو تاسو له داغه سترګې بټن چې کوم نه شي په دا چې کله کلیک وکړو نو تاسو به ایډز وینو یا تاسو لا دا ایډز چې کله تاسو وګورو د 1.5 سکند ایډز دی دا چې کله ختم شي تاسو په دا پسې بیا بل شایم هم کتلای شو چاله لایکس ورکو پابند تاسو لا کوینز ملويږي یا تاسو لا څوک پالو کو پابند هم تاسو لا کوینز ملويږي نو دغه طریقې سره تاسو کوینز اخیستلای شو کله چې دا ایډز وګورم نو مولا به څلور کوینز په دا باندې ملو شي دا ایډز موقع ته دا زه دغه نه کټ کوم نو تاسو وګورو هغه کوم یونیم سل کوینز مولا غولیو آلته لوړلو دلته موسا او یا کوینز دي دا دوا کوینز دغه لایک ور کوم مولا به تاسو ګورو دوا کوینز ملو شي دوا او یا به شي دلته مو کوینز یو تو خستلو نو مولا نور کوینز نرو کوي چې تو کوینز پورا کړی دي نو ته نور کوینز نشي اخیستلای تاسو به د شای ډیر زیات نه استعمالو د صحیح شای نه دی خو تاسو په هم کته سي طریقې سره استعمالو صحیح دی کنه به طریقې استعمالو تاسو ټول ورځ ول لګیدلی نو تاسو به کېدای شي چې خپل انستګرام باندې شي او تاسو انستګرام هک شي نو تاسو به داسې نه کوئ چې به طریقې استعمالو زه تاسو له دانیم چې دا ښه شی دی او تاسو په خپل انستګرام له لایکس اخیستلی شو څنګه فیسبوک له لایکس اخیستل شي داسې یوټیوب لا اخیستل شي که تاسو غواړئ چې مونږ یوټیوب سبسکرایبر هم واخلو نو تاسو مله ویډیو په کمنټ کې ولیکو نو زه به تاسو له یوټیوب ولا هم وښیم نو دغه طریقې سره تاسو لایکس اخیستلی شو اوس تاسو له خایم خپل انستګرام کې په هغه پوسټ باندې چې زموږ څومره لایکس راغلي دي زه خپل انستګرام له راغلم دلته که څو ګورو 14 لایکس راغلي دي مو په د پوسټ باندې تاسو دلته لیدلی هم شو چې 14 لایکس دي که زه دلته ویوز وم نو دلته ګورو 15 بل لایکس هم راغللو نو دغه طریقې سره تاسو په خپل انستګرام په پوسټ باندې لایکس اخیستلی شو که ویډیو د لخوا لګېدلی وي نو زموږ ویډیو د سره لایک کو او زموږ په چینل که نوي وو نو زموږ چینل د سره هم سبسکرایب کو انشاءالله بیا به ملویږو چې د په بله